سلامونه ملګرو، دغه ویډیو کې به درته وښیم چې څنګه د حسابي اپلیکیشن ټول مشکلات حل کړئ. ملګرو، دغه څنګ چې کوم واتساپ شمېره تاسو وینئ، پر دغه واتساپ شمېره باندې تاسو کولی شئ خپل ټول مشکلات د حسابي اپلیکیشن د مرکزي دفتر سره حل کړئ. ملګرو، ما ورته میسجونه وکړل دې ته، نو دې انشاءالله ټول هر مشکل چې تاسو حسابي اپلیکیشن کې لرئ درته حل کوي. نو دې څه نه څه ډېر مصروفیت لري، میسج کیدای شي ژر نه کړي قبول، یعنې ژر ځواب نه کړي در. نو تاسو څو وارې میسجونه ورته وکړئ، انشاءالله چې جواب به درکړي. د اکاونټ د نه ویریفای کېدو او همدارنګه نور معلوماتو په اړه ټول معلومات درته درکوي. ملګرو وروره کار کوي. سلام وروره، ښه یې جوړې؟ ورور جانه، موږ د حساب پې طریقه نشو کولی چې مثال کیش اوټ وکړو یا کیش پیسې کوم بینک نه وباسو. نو بل خبره تاسو ویل چې څنګه دا بزنس رجسټر کړو. هلته کې حساب پې ته لاړ شه، هلته یو آپشن دی پی سټور ته دننه ووځه او هلته کې بل آپشن راځي چې اډ بزنس یا رجسټر بزنس، بیا هماغه شانتې مخکې لاړ شه. دا ملګرو، تاسو کولی شئ چې ټوله معلومات در سره ونیسئ. دا نمبر دا د دې مرکزي دفتر نمبر دی، هغه کوم 580 شمېره چې د هغه اوس فعلحال نه ده فعاله شوې. هغه دوی خپل کارګرو ته پیدا کړي چې 300 نفره په کال سنټر کې دی هغه پیدا کړي چې بیا به هغه هم فعاله شي. ملګرو، دا تاسو لیدلی شئ. ملګرو، دی اوس انلاین هم دی، 24 ساعته انلاین دی. انشاءالله چې تاسو به خپل مشکلات د ده سره حل کړئ.